په کندهار کې د نجم په نوم یو بنسټ د افغانستان د راتلونکې او سولې لپاره د ځوانانو یو جرګه جوړه کړې څو د سولې حقیقي غږ ته انعکاس ورکړي. د دې جرګې ولایتي مسؤل احمد ولی بریال وایي چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا د ټولو مکلفیت دی چې د سولې او راتلونکي افغانستان لپاره غږ پورته کړي. هغه زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ټولو نظرونه او وړاندیزونه اخلي. افغانان د نړۍ د نورو وګړو په پرتله سولې ته ډېر زیات تږي ځکه کلونه را په دې خوا چې د جنګ په لمبو کې د ژوندانه ټول خواږه نعمتونه له لاسه ورکړي. د غونډې نورو ویناوالو هم د جنګ پر ضد درېدل او د سولې لپاره هڅې د ټولو مسلمانانو په ځانګړي ډول د دیني عالمانو مکلفیت او مسؤلیت وباله. د دوی ټینګار دا و چې د سولې هره هڅه باید یوازې د جنګ ختمول وي. د دې لوی کندهار باعزمه ملت اراده وکړي نو انشاءالله افغانستان کې د سولې لپاره به مؤثر قوي او تاثیرګذاره ژبه وي او دا به انشاءالله تاثیر به ولري. موږ چې کله د سولې خبره کوو په لومړي سر کې به د افغانستان په کشاله کې د اصلي شګیرو ډلو ترمنځ د همغږۍ او توافق ترمنځ کول مراد وي. په پایلي حال کې د ضمني اړخونو راضي کول او ناپایلي ساتل هم مطلوب کار دی. د نجم د اصلاحي ټولنې له لوري یوه طرحه هم جوړه سوې چې د سولې پر میکانیزم راڅرخي او پکښې د حکومت، امریکا، طالبانو، نړیوالو ټولنو او عام خلکو مسؤلیتونه راغونډ سوي دي. قدرت الله رضوان، میلمه رادیو، کندهار.